Audio Jungle. Audio Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الف لام میم خدای عالم دی پا معنا دا دی حروف و پا مراد خپل. ذالک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشتا. هدى للمتقین ہدایت کون کے لئے لار خودن کے لئے دا کتاب للمتقین دا اللہ نے یریدن کو خلقتا. الذين يؤمنون بالغيب اغا خلق جاوی یقین کئی ایمان روڑی بالغیب بغیر لیدلو کہ کم سیزونا اللہ خبر ورکڑی دی پیغمبر علیہ السلام خبر ورکڑی لیدلی ندی و پاغی باندې دا اللہ دا قول دا پیغمبر علیہ السلام دا قول مطابق یقین کئی. ويقيمون الصلاة او قائمي منزلرا ومما رزقناهم ينفقون او بعض دا اغسنا رزقناهم چه منگ دویتا روزی کری دی ورکرم دی ينفقون دا اللہ پلار کے خرچ کئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک بل صفت دا متقیانو دارے کہ دوی ایمان روڑی بما انزل الیک پا اغی کتاب باندے کہ نازل کلیشوے دیتا تا. دا سلورم صفت دا متقیانو دی. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک آغا کتاب چه پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دا آغا قرآن دی. نو پا دے باندے مضبوط عقیدہ لری کہ دا اللہ دا طرفنا پیغمبر علیہ السلام تا ورکلی شوی دی. وما انزل من قبلکا او پا آغی کتابونم یقین لری ایمان پر روڑی کہ دا اللہ دا طرفنا مخکنو پیغمبرانو تا ورکلی شوی دی. پیغمبر علیہ السلام تا وی وما انزل من قبلکا ستان مخکنو پیغمبرانو تا نازل شوی دی. دا اللہ پاک دا طرفنا دا ہدایت دا پارا یو سلو سلور کتابونا نازل شوی دی.
104 کتابونه او داغه تقسیم داسې شوی دی چې لس صحیفه آدم علیہ السلام ته ورکړي شوی دي او 50 صحیفه شیس علیہ السلام ته ورکړي شوی دي او 13 صحیفه ادریس علیہ السلام ته ورکړي شوی دي او 10 صحیفه ابراهیم علیہ السلام ته ورکړي شوی دي نو دا اصل صحیفه شولې صحیفه واړه واړه کتابونه سلور غټ کتابونه دي تورات موسی علیہ السلام ته ورکړي شوی دي انجیل عیسی علیہ السلام ته او زبور داود علیہ السلام ته او قرآن پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي شوی دي نو د متقینو دا صفت ته چې والذین یؤمنون بما انزل الیک متقین هغه خلق دي یؤمنون چې یقین لري مضبوط عقیده لري بما هغه قرآن انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلک او هغه کتابونو ایمان لري مضبوط عقیده لري یقین لري چې نازل شوی دی من قبلک استانه مخکې پیغمبرانو ته وما انزل الیک نه مراد دغه آسمانی کتابونه او ټول هغه تعلیمات چې دغه پیغمبرانو ته ورکړي شوی دي پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي شوی انزل الیک د دې نه مراد هغه تعلیمات دي چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوی دي کاغه په شکل د قران مجید کې دي او که په شکل د احادیثو کې دي وما انزل الیک نه مراد قران پاک او د قران پاک سره د پیغمبر علیہ السلام احادیث هم دي ځکه دا ټول وحی ده وحی په دوه قسمه ده یو وحی جلی ده یو وحی خفی ده وحی جلی قرآن دی وحی خفی احادیث دی پیغمبر علیہ السلام چې دا دین څومره خبرې کړې دي د ځان نه دي کړې و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو وما انزل الیک نه مراد هغه ټول تعلیمات چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوی دي که په شکل د قرآن کې دي که په شکل د احادیثو کې دي او پخوانی کتابونه وما انزل من قبلک په دې د ایمان وروړلو مطلب دا دی چې پیغمبر علیہ السلام ته د پیغمبر علیہ السلام نړوان د پیغمبرانو ته کوم تعلیمات ورکړي شوی دي آسمانی هدایات ورکړي شوی دي دا غیر حقانیت عقیده ولري چې دغه پیغمبرانو ته د الله د طرف نه سره راغلي دي دا ټول حق دي د خپل خپل زمانه سره موافق او مناسب دي او عمل بپا هغه سبانه کې کم چې پیغمبر علیہ السلام ته نازل شوی دي او د پخوانو شریعتونو خبره دا زمنګم شریعت ته خو کوم منسوخ شوی نوي شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ شرائع من قبلنا زمنګ د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې چې کوم شریعتونه تیر شوی دي شریعت لنا هغه زمنګ د پارم شریعت ته خو شرط پکې دا چې ما لم تنسخ چې منسوخ شوی نوي او پخوانی شریعتونو کې کوم احکام چې منسوخ شو هغه زمنګ د پاره اوس نه دي یا کوم خبره زمنګ د شریعت نه مخالف دي نه زمنګ د پاره نه دي دې آیات د طرز بیان نه یو اهم مسله بل معلومیږي هغه دا چې پیغمبر علیہ السلام نبی اخر زمان دی صلی الله علیه وسلم او دا پیغمبر علیہ السلام وحی دا اخیری وحی دا دین پس نه بل پیغمبر راځي نه بل وحی کیږي دا قرآن نرستو بل کتاب نشتا بل وحی نازلې دن کی نشتا
نو دی آیات کی من قبلک ویل شوی دی او من بعدک نه ویل شوی. وما انزل من قبلک دا متقی صفت دار دا مومن چې دی به ایمان وروړي په هغه کتابونو انزل من قبلک چې ستانه مخکې نازل شوی دی، او کم چې رستو نازلیږي نو که فرض که رستو نازلیدو والا بل کتاب وی بل وحی وی نو داغی خبر په دې آیات کې پکارو چې د متقی صفت داري چې په قرآن ایمان وروړي، قرآن نه مخکې چې کتابونه نازل شي پاغیم ایمان وروړي، او که قرآن نه رستو بل کتاب راځي پاغیم هم ایمان وروړي، نو که بل کتاب راتلی نو داغی خبر ضروری وا. خو خدای پاک دلته دراتلم کې بل کتاب ذکر نه کړي، نو دینه معلومه شو چې بل کتاب به نه نازلېږي، بل وحی به نه راځي. ځکه پخوانی پیغمبران اغوی به د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پیشنگویی کولا او د قرآن پیشنگویی به هم کولا. نو چې پیغمبر علیہ السلام تشریف وروړو نو کبل پیغمبر راتلی نو دا هغه خبر پکارو، کبل کتاب راتلی بل وحی راتلی نو دا هغه خبر پکارو. عیسی علیہ السلام د ځان نرستو د پیغمبر علیہ السلام زیر ورکړی دی، دا قرآن ذکر کړی دی. ومبشرا برسول زتاسو لزیر درکون کیم د یو رسول یأتی من بعدی هغه زمان رستو راځي اسمه احمد، دا غنوم به احمد وی صلی الله علیه وسلم. نو چې څنګه عیسی علیہ السلام د ځان نه پس د بل پیغمبر بشارت ورکړي، نو که د پیغمبر علیہ السلام نه رستو بل پیغمبر راتلی نو زمونږ پیغمبر علیہ السلام به زیر ورکړو چې ما نه رستو به بیا بل راځي، خو بل پیغمبر نه راځي. نو زمونږ پیغمبر علیہ السلام نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی، دی نه پس به بل پیغمبر نه راځي. نو ختم نبوت طرف ته په دې کې اشاره وشوله. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هم دا خلق یقین ساتي. نو دا د متقیانو پنځم صفت دی کې ذکر شو. د آخرت نه څه مراد دی؟ دار آخرت، د آخرت کور. وان الدار الاخرة لهي الحيوان، بیشک د کور د آخرت جن بس دقه جن دی، د آخرت کور جنت دقه جن. د آخرت سمانا رستو راتلون کی، او د دنیا سمانا د دنیا معنا نږدې. او آخرت ته د دې وجه نه آخرت ویلی شي چې دا رستو راتلون کې دی، آخرت رستو راتلون کې دی. په آخرت باندې ایمان راوړل اگر چې ایمان بالغیب په لفظ کې راغلی دی، خو بیا هم ذکر صراحتاً په دې غرض وکړو چې په اجزاو د ایمان کې د ټولو نه اهم جز دی. ځکه چې دا د ایمان په تقاضو باندې د عمل کولو جذبه په انسان کې پیدا کوي. په آخرت کې چې کم احوال پیخیږي لکه حشر، نشر، حساب کتاب، جنت و دوزخ وغیرہ، یا د مرگ نه پس په عالم برزخ کې چې څه پیخیږي لکه د قبر ثواب او عذاب وغیرہ، نو دا ټول د دې جملې په مفهوم او معنا کې داخل دي. په دې د ایمان او یقین کولو مطلب داري چې دا به په هغه طریقه سره بیچون چرا منی، په کومه طریقه سره چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته بیان کړی دی، او په هغه مفهوم او مطلب سره
د دې عقیده بلري په کوم مفهوم او مطلب سره چې صحابه کرام او سلف او صالحینو او د امت مسلمه معتمد عالمانو او امامانو امت ته خودلی ده. په اسلامی عقیدو کې دا اغم بنیادی او انقلابی عقیده ده چې د دې په ذریعه د انسان په زندګۍ کې پورا او مکمل انقلاب راځي. د انسان جن کې د خراب اعمال او اخلاق او عاداتنا انقلاب د دنیا هیڅ یو قانون نشي راوستي. ځکه چې د دنیا ټول قوانین د انسان اندرونی او د زړه جذبات او کیفیات احساسات نشي بدلولی، خواهشات ولا نشي بدلولی. عقیده د آخرت هغه عقیده ده چې د دې په یقین سره د انسان اندرونی او د زړه تبدیلی راځي. نو دا هغه عقیده ده چې په دې باندې د اسلام په ابتدایي دور کې داسې یو پاک او صفا معاشره پیدا شوه چې د مسلمانانو شکل صورت، چال چلن، اخلاق، عادات چې به خلقو قتل، نو د زړه نه به د اسلام عاشقان شو. او نن مسلمانانو کې په دغه عقیده کلک یقین لرلو کې کمی راغلی دی. نو ذکر مسلمان معاشره و حالات په خرابېدو کې روز پر روز بد نه بدتر طرف ته روانه ده. وبالآخرة هم یوقنون، مخکې د ایمان خبره کیږي او دې کې د یقین خبره راغله. وبالآخرة هم یؤمنون نوی، وبالآخرة هم یوقنون ویل. نو دا فرق د دې وجه چې د ایمان په مقابله کې تکذیب او د ایقان په مقابله کې شک او تردد وي. نو په دې کې دې ته اشاره وشوه چې د آخرت د زندګۍ محض تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې به داسې یقین ضروری وي لکه چې یو څیز د سترګو مخ کې وي. نو د متقینو هم دغه صفت دی چې آخرت کې د خدای په مخ کې پیشو حساب کتاب، بیا د جزا او سزا نقشه هر وخت کې د دوی مخ کې وي. نو د یقین لفظ ذکر راغی چې د دوی سترګې وړاندې وي، آخرت او جنت او دوزخ او حساب کتاب دا به د دوی د سترګې وړاندې وي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرفنا. اولئک علی هدی من ربهم، هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرفنا. واولئک هم المفلحون، هم دغه خلق پورا کامیاب دي. یعنی داسې خلقو ته په دنیا کې دا نعمت ملو شو چې نیغه لار ورته نصیب شو، او په آخرت کې به ورته دا نعمت نصیب شي چې هر قسمه کامیابی د دوی دپاره ده. د اولئک نه دغه مخکې صفاتو باندې موصوف خلق مراد دي، او دا گویا کې دا مخکې د پاره یو نتیجه شوه. نو دې کې دې طرف ته اشاره او شو چې دغه صفتونه موجب او سبب د دې عظیم الشان نعمت د پاره وګرځیدل. لفظ د علا د پورتوالی او اوچتوالی د پاره او د قدرت لرلو په معنا راځي. نو دلته کوم دا معنا شو چې دغه خلق په هدایت او فلاح باندې پوره قدرت او اختیار لرونکي دي، لکه څنګه چې په سورلې سور انسان په خپل سورلې باندې پوره قدرت او طاقت لري. اولئک علی هدی، دوی په هدایت باندې پوره قدرت ولرو. اولئک هم المفلحون، مفلحون د فلاح نه لري، او فلاح په اصل لغت کې شق او قطع ته ویل شي، شلول او پرې کول ته ویل شي.
نو مفلح په یو مقصد کې کامیابی حاصلون کی توای گویا کی مفلح د خپل مطلوب حاصلولو د پاره هر قسمه تکلیفونه او ګران سيزونه قطع کوي او مقصد تزان رسي فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه لکه مفلح چې ستړیواله او تکلیفونه قطع کړل او مطلوب ته ورسېد او دقرنګ د فلاح استعمال په فوز او بقا یعنی کامیابی او باقی پاتې کېدل په دې مطلق کېږي نو خلاصه د دواړو مانو دا روته چې مفلح هغه چاته ویلی شي چې هغه خپل مطلوب او مقصود ته ورسیږي او چې د کم شیز نه ځان ساتي دا غینه نجات عمومي نو د مفلحون معنا عالمانو دا څه کړی دا هم الذين ادركوا ما طلبوا دا هغه خلک دي چې بیا مونډلې دي دوی هغه څه چې د کمه طلب کړی دي خپل مطلوب عمومي ونجو من شر ما منه هربوا او نجات عمومي د شر د هغه شیز نه چې د کم نه دوی تختیدل غواړي نو اوس معنا واضح شو چې دغه صفات او خاوندان په هغه نیغه لار چې دوی ته د خپل رب نه ملو شوی دا روان دي او همدغه خلق په آخرت کې خپل مقصد ته چې د جنت حصول رسیدونکي دي او د شر د دوزخ نه نجات موندونکي دي ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ان الذين كفروا بشك اغا خلق چه کفر کړی دي مخکې آیاتونو کې د متقیانو صفت وشو منعم علیهم چې انعمت علیهم فاتحه کې ویل شوی منعم علیهم هغه خلک چې انعام پې شوی دی هغه په دې 5 آیاتونو کې ذکر شو وپسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دې کې هغه کافران چې زديان دي هغه ذکر کیږي نو د سوچ کافرو ذکر په دې 2 آیاتو کې کیږي دوی مدلا ذکر کیږي ظاهر باطن د اسلام دعوت نه انکار کوي او خپل ټول قوت د اسلام په مقابله کې صرف کوي نو دغه خلک ایمان نه وروړي اوس د دې خلکو نه چې دا ایمان نه وروړي نو د پیغمبر علی السلام زړه مبارک ته په خفقان راشي ذکر پیغمبر علیہ السلام د زړه ارمان او تمنا داوا چې دا ټول خلق دی ایمان قبول کی پیغمبر علیہ السلام په ټول امت ډیر مهربان دی نو د ټول خلکو ایمان وروړل د خواهشو چې د خواهش مطابق کار نه کیږي نو بشری تقاضا ده چې بنده خفقيږي نو د آیاتونو کې پیغمبر علیہ السلام له الله پاک تسلی ورکړه پریشان کېږه ما د دوی په باره کې فیصله شوی چې دوی ایمان نه وروړي قاعده دا ده چې کله د یو انسان یو مطلوب حاصلولو کې خواهش لري او هغه خواهش نه پوره کېږي نو پریشانی وي تشویش وي د زړه بې قراري وي چې کله دې انسان ته یقینا معلومه شي چې زما مطلوب نه حاصلېږي او تمه ختم شي هغه پریشانی کم شي او ضرورت یو قسم سکون راشي نو الله پاک پیغمبر علیہ السلام له تسلی ورکا چې د دوی په باره کې دا خواهش مکو چې دوی به ایمان وروړي دوی ایمان نه وروړي بے تمشا دین بیغم شا نو د زړه د تسلی د پاره ولا الله
دا آیات رو لے گا ان الذين كفروا بشک اغا خلق چی کفر اکڑی دے دا کفرو سمانا کفر اکڑی دے دا کفر خپل مانا پٹوال ستر ان الذين ستروا الحق عنادا بشک اغا خلق چی حق پٹ کڑی دے دا عناد او دا زد دا وجنا دے کافرانو دا زد دا وجنا حق پٹ کو ولی دوی پیغمبر علیہ السلام نہ پیجند ولی نہ پیجند یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی پیغمبر علیہ السلام دا سے پیجند لے لکه څنګه چې خپل ځامن پیجنی خو بیا هم نه مني ولی دی ابو جهل پیغمبر علیہ السلام نہ پیجند چې حق پیغمبر دی خیم پیجند او سوزل دخلین اقرار امراوت لے چې منم چې پیغمبر دی خو بس معلوم دی راته پیغمبر دی ولی ټوله مشری بد دی نه منم خپویگم چې پیغمبر دی خو نه منم ابو جهل ویلی دی نو دی د صد وجنا پیغمبر علیہ السلام نه دی منلی ان الذين كفروا بشک اغه خلق چې کفر کړي دي ستر الحق عنادا د زد وجنه حق نه دی منلی حق پټ کړي دي سواء علیہم برابر خبر د دوی په حق کې انذرتهم چې ته اویره دوی لرا ام لم تنذرهم یا اون یره دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نروړي ایمان روړي نه چې ایمان نروړي نو پیغمبر علیہ السلام وتعس وعظ و نصیحت کوي نو دا کار خو عبث شو او پیغمبر خدای دا عبثنا بچ ساتی دا پیغمبر علیہ السلام وعظ و نصیحت عبث شو دا شان دا پیغمبر سره خو مناسب نه چې عبث کی نو دا دې جواب داري چې الله فرمای سواء علیہم برابر خبر د دوی په حق کې دا چې ندی ویل چې سواء علیک استا په حق کې برابر را سواء علیہم دا دوی په حق کې برابر را چې تو توازو نصیحت کینو دی ایمان نه وروړي کنه کینو ایمان نه وروړي او چې تو توازو نصیحت کې نو تعالی په اجر او ثواب درکېږي د آخرت ترقی په تا ته ملاويږي درجات د نور مچتيږي نو کوا وعظ او نصیحت وعظ او نصیحت وتتکوا ستا په اجر او ثواب شتا او چې دوی نه مني نو دوی خپل نقصان کوي ولی ایمان نروڑی ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگول دے اللہ پاک علی قلوبہم ددوی پزرنو باندے وعلا سمعہم و ددوی پغوگنو باندے ختم مہر توئی مہر پا یو چیٹے باندې چې اولګيږي یو لفافه دا ډاکخانه ته دی یوړله او پاغه مہر اولګي د ناغې نه پس دغه لفافه بیا راغشتې شي چې راکې یو کیر خپکه بل لیکما نه دا چې کول شي چې دا لفافه راکې پټي اسپړم یو کیر خمه پکې لیکله خو هغه را ته غلط ښکاریته وباسم چې مہر اولګي د نو یو کیر خطه وباسي نو نشيسته که بل کیر خپکه لیکې نو نشي لیکلي نو د دې کافرو پزړه کې چې د پیغمبر علیه السلام سره کومه دشمنی ده کم بغض دی نو دا د دوی د زړه نه اوزینا او کم هدایت چې د پیغمبر علیه السلام سره دی او د امت له ور کوي هغه دوی په دې زړه کې ورننو زینا د مہر لګول نه پس چې نه پکې زیاتولی شي نه پکې کمولی شي نو دغه شانته د دوی په زړه کې چې کم کفر دی اپکې دی اتی اوزینا او د بهر نه چې کم هدایت دی ناغه پکې ورننو زینا بس نور پکې سکیږي نه
ان الذين كفروا بیشک اغا خلق چی کفر کړي سواء علیہم برابر خبر داوی په حق کې انذرتهم کچرت او یری دی لرا ام لم تنذرهم یا ان یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انذرتهم دا لفظ دا انذرتهم دا دی مطلب دے کہ انذار دے او انذار پا عربی کے دا سی خبر ورکول طویلی شی چی دا اغین خوف او یر پیدا کیگی انذرتهم او دا دے مقابلہ کے بشارت تے بشارت دا اغی خبر ورکول طویلی شی چی دا اغی پا وجہ خوشحالی حاصلی گی زیرے اس دا انذار انذرتهم کچرت او یریدوی نو دے انذار کی شفقت او مہربانی دا پر داسی طریقہ بانی یرول چاگے کی شفقت او مہربانی وی نو دیتا انذار وی لکا مور معشوم یری چا اور تا منیز دیکھے گا مار لڑم غند زناور تا منیز دیکھے گا نو دیتا انذار وی مور خپل معشوم د خطرناکو سیزونو نا یری خو په شفقت او مهربانه باندې نو دغه رنگ پیغمبر خپل امت یری د الله د مخالفتنا د عذابونو نا خو په شفقت او په مهربانه په دې امت مینه را محبت دې همدردی دې وسره نو د مخالفت د شریعت نه یری او د دې مقابله کې غل ډاکو چې راشي هغه مسړې یری ناغه کې شفقت وی نه نو د پیغمبر یرا دا انذار دی پیغمبر ته نذیر ویلی شي مخوف وته نه وی تخویف هغه یرا را چې هغه کې شفقت او مهرباني نه وي نه هر پیغمبر هر مصلح هر مبلغ د پاره ضروری ده چې د مخاطبینو د خیر خواهه او همدردی په جذبه باندې به خبره کوي انذرتهم ام لم تنذرهم کچره او یری تدی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون ایمان نروړي ختم الله علی قلوبهم الله مهر لګولې د دوی پزړونو باندې پزړې ولا مهر لګولې دي نو د زړه بهر خبره اوزینا شرک او کفر بد اخلاق د پیغمبر دشمنی دا د دوی د زړه اوزینا او هدایت او د پیغمبر سره مینه محبت والا جذبه دا پکې ورنه نوزینا وعلى سمعهم او د دوی په دې غوګونو باندې پدې امر له مهر لګولې دي وعلى سمعهم وعلى قلوبهم د دوی په زړونو باندې قلوب د قلب جمع ده قلب د غوخه یو ټوکړه ده تاسو لیدلې را د حیواناتو د زړونو خو تاسو په قربانۍ کې چالان کې ټولي ویني نو د قرنګ زړه د انسان هم دی د قلب وای او په دې سینه کې ګس طرف ته خالی ځای کې پروت دی دغه د غوخه ټوټه د حیواني روح سرچشمه ده حیواني روح پکې پیدا کیږي او د شریعت په اصطلاح کې دغه ټوټه تزړه نه وای دا من چې پښتو کې څه تزړه وایو دغه تزړه نه وای لطیفه ربانی چې دغه په دې ټوکړه کې من جانب الله کې خودل شوی دغه تزړه وای دا من چې څه تزړه وای په پښتو کې دغه ټوکړه کې لطیفه ربانی دا من جانب الله کې خودل شوی دا او د انسان انسانیت په دقه باندې قائم نه چې دا کم من جانب الله د غوخه دی ټوکړه کې شته د دې وجنه
د احکام شرعیو مکلف او مخاطب دا انسان جوړ کړی شوی دی. نو مراد دلته کې هغه محل د ادراکاتو دی او پاتې شو د غوښې ټوکړه، نو دا خو د زناورو په دې خېټه کې پروت دی، د زناورو په بدن کې دا د غوښې ټوکړه پرته ده. نو عالمان د دې تعریف داسې کوي جسم لطیف قائم بالقلب، دا یو باریک جسم دی چې د غوښې د زړه پورې لګېدلی دی. جسم لطیف یو باریک جسم دی زړه، قائم بالقلب اللحمانی د غوښې په دې زړه پورې قائم دی، دې پورې لګېدلی دی. قیام العرض بمحله لکه عرض چې په خپل محل پورې لګېدلی وي، او قیام الحرارة بالفحم یا په سروټ کې پورې ګرموالی لګېدلی دی. وهذا القلب هو الذي يحصل منه الادراك، او دا هغه زړه دی چې په دې پورې ادراک یعنی پوهه حاصلېږي. وترسم فيه العلوم والمعارف، او نقش کېږي په دې پورې علوم او معرفت د څیزونو. دقه زړه دی، من خو د غوښې ټوکړې ته زړه وایو. نو په دې زړه کې خدای پاک یو ملکه پیدا کړې ده، یو لطیفه ربانی ده چې دغه ټیک شو نو بس ټول بدن ټیک شو. خدای دې ټول زړونه ټیک کړي. وعلى سمعهم، او په دې غوږونو باندې ولا مهر لګولې دي، نو د حق आवाज نه اوري، د حق نه پیدا نه اخلي. زړه او غوږونه د هر طرف نه ادراک کوي، پوهه حاصلوي، نو په دې مهر ولګاو. او دا سترګې صرف مخامخ لیدل کوي، نو په دې ولا پرده واچولا. وعلى ابصارهم غشاوه، په دې زړونو باندې پرده ده. اوس په زړونو باندې پرده ولا ولګولا، په دې سترګو باندې ولا پرده ولګولا، په زړونو باندې مهر ولګید، په غوږونو مهر ولګید، او په سترګو ولا پرده ولګولا. نو دوی اسم نه پويږي. نو دې کې سوال لې چې د کافرانو ته په دې سترګو باندې پرده شولا، په غوږونو ولا مهر لګاو، په زړه ولا مهر لګاو. نو دوی چې دا کفر کوي، نو بیا ولې ملامت کوي، ولې ګناهګار؟ نو یو د الله علم دی او یو د بنده کسب دی. نو علم د الله خبر ورک چې دا خراب خلق دي، دا داسې دي، دی به ایمان نه وروړي. او دې بنده له الله پاک خپل د کسب کولو اختیار ورکړی دی. دا بنده سوال الله اختیار ورکړی دی، او س الله دې مجبور پیدا کړی دی. انسان داسې نه دی چې لکه د کاڼي پروت دی، که چاواړو نو ووړی ده او که چاناړو نو نه وړي، داسې نه دی. او دې داسې هم نه دی چې دې قادر مطلق دی چې دې څه کول غواړي نو هغه به کېږي. نو څه ناڅه دله الله اختیار ورکړی دی، او څه ناڅه دې مجبور دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی او ورته وایي چې من انسانان مجبور محض یو او که قادر مطلق یو څه قدرت لرو. نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وی ته څه قدرت لري او څه مجبورې؟ نو وی څومره مجبورې ما او څومره مختار ما، اختیار منې ما، قدرت لرم. سړی ولاړو. نو علی رضی الله تعالی عنہ ته خپه اوچته کا، نو یو وخت په اوچته کړه، وی دا بل خپم اوچته کا، وی دوی مخ په خو نشي مچتولې.
وی دا یو قدم چې دی اوچت کې نو دق عمرته مختاری ستا اختیار او قدرت شتا خدا دوی مخپش نچی اوچتولی نو دق عمرته مجبوری نو دی بندل الله اختیار ورکړی دی دا یو قدم اوچتولو اختیار ورکړی دی دا دویم قدم دی نشي اوچتولی دا ولا الله اوچتای نو کدا یو قدم دی په نفس د پاسه کې خود دا نفس او شیطان دا خود ته قابو کا دا یو قدم په د پاسه کې ده نو دا دویم قدم بدل الله پورته کی نو که په یو قدم تر عرش پورې رسي نو د دې نه مراد دقه دی چې ته دا یو قدم په خپل اختیار باندې د نیکۍ لپاره کې ده دا دویم قدم بدل الله اوچت کی نو عرش ته به ورسي یو قدم په نفس کې د دویم باندې په عرشي او کدا یو قدم ته د بدې لپاره اختیار کې نو دا بل قدم د بیا الله اوچتای کدا یو د شیطان د پاره کې خدا بل بدل الله اوچت کی جهنم ته به ورسي نو الله دې لومبنه قدم زمنګ د الله د رضا د پاره کې دویم قدم بر الله اوچتای جنت ته هم پیرسي دا سينره چې خدای پاک وې چې بس دې ایمان نه وروړي بس دې وې زه مجبور يم نه وروړم ایمان نو خدای ویلي دي نو تعالی الله اختیار درکړي دي دا خپل اختیار په صحیح طریقه استعمال کا یو مثال عالمان وې یو مالک دی او هغه سره غلام دی او د سرو زرو اشرفه ولا روزانه ور کوي او بیا دا غلام روزانه دا اشرفه واخلي او سنته یو سیلته غورځي یو دینار ور کوي روزانه سنته وړي غورځي مالک ورته ویل الکه دا روپې ته سنته م غورځوا کتی سنته غورځي نو روزانه وظیفه به بند کم بیا به نه در کوم او دې بیا موړي سنته غورځي اخر چې بار بار وینا شو اخر کې ما پتا وظیفه بند کړه تعالی ز روپے بیان اشرفه نه درکو اوس دا اشرفه بندیدل دا د مالک د طرف نه بند شو کده دې سړی د خپل بد عمل چې سات پساته پسین لوکي دا دې بند کړه نو دا مہر چې الله د پړه لګولې دی دا بندا خپل غلط اختیار استعمالي الله اختیار ورکړي دی هغه غلط استعمال ک چې غلط استعمال کنه خدای وای بس ما د باندې مہر لګول ایمان نه وروړي دویم مثال یو مریض دی هغه ډاکټر لته دی او ډاکټر ته وی چې بیمار یم او سینه مې غلبې شو ټول شپه ټوخه ټوخه کوم خوب نه راځي سر لګول نشم هغه ول دارو ورکړل چې دا دارو خورا خو پرهیز کوه سموسه به نه خوري اچار به نه خوري تروي شملې بلس کې او دې چراشي وی دا خو له اخوان می فکر چې ته تروي شملې نشته چې ته اچار نشته چې ته تیلو هغه اچار او د سرکې اچار او د شملو اچار او سموسه دا ټولې خوري هغه ته پرهیز کوه روزانه او ته پرهیز کوه دې نه کوي اخر چې دا بد پرهیزي کول نه نه کته نوې سړی وسته د جوړې دونې تمرې او بل سټ وټ شو مړ شو د ډاکټر دی وینا مړ کې چې تمرې خپل بد پرهیزه خراب ک مړ شو او دا کافران چې دي دا انسانان دي دوی له الله قدرت ورکړي دي اختیار ورکړي دي دوی د خپل اختیار او خپل قدرت غلط استعمال ک مہر په لګي د ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم دې لپاره عذاب عظیم لوی عذاب دی ولا الله ولا عذاب مقرر کړی سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين